अस्सलाम वालेकुम ज़ेम बख्तुल्लाह जान हसरत और तासु गोरे पे पश्तो पॉइंट टीवी बाने द नन व्रजे तर दे दमा खबरुना। द हर कारोबार और पे खास तोगा द प्राइवेट अस्पताल द पारा मौजून 7 प्लाजा शेरगढ़ मौजून लोकेशन 3 मंजिला इमारत दारुल उलूम शेरगढ़ ता बिल्कुल मखामख 7 प्लाजा द प्लाजे ता अखिस्तो ख्वाहिशमंद पे 0316 68 33 500 बांधे राबिता कवलेशी दारुल उलूम ता बिल्कुल मखामख 7 प्लाजा द हर कारोबार द पारा मौजून ता अखिस्तो ख्वाहिशमंद राबिता उकी 7 प्लाजा शेरगढ़। द टोलो अवल सर खबरुना। द हर कारोबार और पे खास तोगा द प्राइवेट अस्पताल द पारा मौजून 7 प्लाजा शेरगढ़ मौजून लोकेशन 3 मंजिला इमारत दारुल उलूम शेरगढ़ ता बिल्कुल मखामख 7 प्लाजा द प्लाजे ता अखिस्तो ख्वाहिशमंद पे 0316 68 33 500 बांधे राबिता कवलेशी दारुल उलूम ता बिल्कुल मखामख 7 प्लाजा द हर कारोबार द पारा मौजून ता अखिस्तो ख्वाहिशमंद राबिता उकी 7 प्लाजा शेरगढ़। पूरा दुनिया के जर कम 15 लाख खलक कोरोना वायरस उवजो। वज़ीर आज़म इमरान खान द इत्तेहादी जुमातुनो अरकानो ता इशाइया वर्कड़ा आखिरी वक्त के 12 नाराजा अरकान रजा कड़ा। पाक फौज द भारत यो ड्रोन जासूसी तैयारा गुरजौला। अपोजिशन जुमातुनो विफाकी बजट मुस्तरद का वही ची उस नूर इमरान खान बर्दाश्त कवल द मुल्क द पारा खतरा दा। पाकिस्तान के द उसीदुन को अफगान महाजिरीन मशरानो द कौमी वतन पार्टी द मरकजी चेयरमैन आफ्ताब खान शेरपाव सरा मुलाकात उको। द इस्लामी जमात तलबा मरकजी मशरान यो प्रेस कॉन्फ्रेंस ता वेना उखड़ा और पे मौजूदा तालीमी सूरत हाल द अदम एतमाद इजहार उको। द वाबडी चेयरमैन द दी अमीर पाशा डैम द मनसूबे दौरा उखड़ा। द स्मार्ट लॉकडाउन पर सिलसिला की द मुल्क पर मुख्तलिफ हिस्सों के बाजारूना बंद दी। पसवात की तूफानी बारानू नौशू। द हर कारोबार और पे खास तोगा द प्राइवेट अस्पताल द पारा मौजून 7 प्लाजा शेरगढ़ मौजून लोकेशन 3 मंजिला इमारत दारुल उलूम शेरगढ़ ता बिल्कुल मखामख 7 प्लाजा द प्लाजे ता अखिस्तो ख्वाहिशमंद पे 0316 68 33 500 बांधे राबिता कवलेशी दारुल उलूम ता बिल्कुल मखामख 7 प्लाजा द हर कारोबार द पारा मौजून ता अखिस्तो ख्वाहिशमंद राबिता उकी
सात प्लाजा शेरगढ़। اوس د دې خبرونو تفصیل۔ کرونا وایرس په پورا دنیا کې زر کم 15 لکه خلک ووژل، په امریکا کې 1,30,000، په برازیل کې یو کم 80,000، یو سل یو کم 50، په بھارت کې 14,000، 460 WHO د ویکسینو د پاره د 13 ارب ډالرو اپیل وکړ. په ترکی کې جزوي او په سریلانکا کې مکمله کرفیو دوباره ولګولې شوه. دارنګې په پاکستان کې کرونا وایرس په 13 غنټو کې شپږ کم 80 کسان نور ووژل. په 13 غنټو کې د کرونا وایرس د مریضانو په شمیره کې 4,202 کم 80 اضافه وشوه. دغه رنګې د ټولو مریضانو شمیره 2,15,602 کم 90 ته ورسېده. تر اوسه پورې د کرونا وایرس نه په ملک کې 94,130 کسان صحتیاب شوي دي. بلې خواته طبي تنظیمونه وایي چې د کرونا وایرس کې هیڅ کمی نه دی راغلی. 2 هفتو دپاره د سخت لاک ډاون ضرورت دی. وزیر اعظم عمران خان د اتحادي جماعتونو ارکانو ته اشاعیه ورکړله. 12 ناراضه ارکان یې رضا کړه. چودھری شجاعت او اختر منگل رضا نشو. وزیر اعظم د اتحادي جماعتونو د ارکانو سره جدا جدا ملاقاتونه وکړه. وفاقي وزیر اطلاعات شبلی پراز او مراد سعید پریس کانفرنس ته وینا وکړه. دوی وی چې وزیر اعظم عمران خان د ملک دپاره نجات دهنده دی. دوی زیاته کړه چې عمران خان د ملک او ملک د عمران خان ضرورت جوړ شوی دی. اپوزیشن وفاقي بجټ مسترد ک او دا یو ظالمانه بجټ وګرځاو. متحده اپوزیشن زیاته کړې ده چې نوی منډیټ د وخت ضرورت دی. عمران خان د قام او ملک دپاره بوج جوړ شوی دی. د برداشت کول نور ناممکن دي. دا خبره د متحده اپوزیشن مشرانو بلاول بټو، خواجه اسف اکرم دورانی او میا اسلم کړې ده. پاک په وجه د سرحد په خلاف ورزۍ کې ککړه د بھارت یو جاسوسي ډرون طیاره راغورځولې ده. د بھارت د طرف نه د سرحداتو د خلاف ورزۍ کاروایانې ورځ په ورځ زیاتیږي. په پاکستان کې مشته د افغان مهاجرینو مشرانو د قومي وطن پارټۍ د مرکزي چیرمن آفتاب خان شیرپاو سره ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې په مختلفو امورو باندې او په پاکستان کې مشته د افغان مهاجرینو په مشکلاتو باندې خبرې اترې شوي دي. د وابډې چیرمن لیفټننټ جنرال ری مزمل شاه د دی امیر پاشا ډیم د منصوبې دوره کړې ده. دا په دې موقع باندې په منصوبه باندې د جاري کار د رفتار جایزه واخیسته او هدایات یې جاري کړه. اسلامي جمعیت طلبه په ملک کې د تعلیمي صورتحال په سختۍ سره نوټس اخیستی دی او موجوده صورتحال غیر تسلی بخش ګرځولی دی. دا خبره د اسلامي جمعیت طلبه مشرانو پریس کانفرنس ته د وینا په وخت کړې ده. په سوات کې توپاني باران تباهي مچاو کړه. د بجلۍ ستنې راپرېوتې، ونې د جړلو نه راووتې او فصلونه تباه او برباد شو. وایي چې زیات نقصان د میوو باغاتو ته ولاړو فصلونو ته رسېدلی دی. د ملک په مختلفو علاقو کې سمارټ لاک ډاون جاری دی. بازارونه بند دي، روډونه سنسان پراته دي. د ایم پی ای جمشید خان محمد حق رسیدونکي پی حضرت ولی خان محمد په شینګرۍ کې په خپل کلي کې خاورو ته وسپارلی شو. د جنازه د مولانا محمد قاسم کشر رور حافظ محمد نعیم وکړه. سبا به یې په شینګرۍ کې په خپل کلي کې رسم قل ادا کیږي. د
د هر کاروبار او په خاص توګه د پرایویټ هسپتال دپاره موزون سات پلازا شیرګړ موزون لوکیشن 3 منزله عمارت دارالعلوم شیرګړ ته بالکل مخامخ سات پلازا د پلازې د اخیستو خواهشمند په 03166833 باندې رابطه کولی شي. دارالعلوم ته بالکل مخامخ سات پلازا د هر کاروبار دپاره موزون د اخیستو خواهشمند رابطه وکړي. سات پلازا شیرګړ. د هر کاروبار او په خاص توګه د پرایویټ هسپتال دپاره موزون سات پلازا شیرګړ موزون لوکیشن 3 منزله عمارت دارالعلوم شیرګړ ته بالکل مخامخ سات پلازا د پلازې د اخیستو خواهشمند په 03166833 باندې رابطه کولی شي. دارالعلوم ته بالکل مخامخ سات پلازا د هر کاروبار دپاره موزون د اخیستو خواهشمند رابطه وکړي. سات پلازا شیرګړ. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټن غوطه کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.